علیه الصلاة والسلام د احد په غزا کې زخمی شو. نبی علیه السلام په دا ځای باندې نبی علیه السلام رالی و غره ته ول دوه ځایه سه دا غر چې ول هغه ورته دوه ځایه سلو. نه صحابه د نبی علیه السلام سره پاتې سلو و صحابه چې د مدینې منورې و هغه ځانونه قربان کړل پر نبی علیه السلام باندې دوه صحابه پاتې سلو. یو طلحه بن عبید الله یو سعد بن ابي وقاص. نبی علیه السلام غره ته ول دوه ځایه سه نبی علیه السلام کښېنستی دا ځای باندې اوس سیمټ لګولې دي زه نسم کولی چې ور ودرېږم. نبی علیه الصلاة والسلام چې دی هغه د هلته دی په دا ځای باندې د هلته کښېنستی. دا ټوله دا د احد غر دی. دغه خلک راغلي دي لاندې پسې شوه سو چې نبی علیه السلام بیا نور څه وکړو مخته. نبی علیه الصلاة والسلام چې د هغه ځای غر چې ورته دوه ځایه سو بیا نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې له حال ولا ورغلی. په مدینه منوره کې ټولو ښځو دا ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام شهید شوی دی. شیطان آواز وکړي چې نبی علیه السلام شهید سلو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د غره سره شوه سو دې ځای له رالی. د دا غارې نوم چې دی دا طاقیه دی، غار طاقیه. په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام ته دا غر چې دی دا دی ورته پوڅ سلو لکه ریګ. نبی علیه السلام پر دا ځای کې سر کښېښاوی. نبی علیه السلام زخمي ولو. د زخمي حالت بیان به هم درته وکړي. نبی علیه السلام دلته رالی او سمه ده په دغه ځای نبی علیه السلام سر دی کښېښاوی. دی خواته نبی علیه السلام سر دا رقم دی کې کښېښاوی لکه ما چې کښېښایي. نبی علیه السلام په دا ځای باندې سر دی کښېښاوی په دا ځای کې او زخمي ولو. نبی علیه الصلاة والسلام چې زخمي سلو نو بیا نبی علیه السلام دغه مسجد له رالی، دغه کوچنی مسجد. دلته د مازدیګر لمونځ نبی علیه السلام وکړي. صحابه ورته په ناستې لمونځ وله ورکوي او نبی علیه السلام امامت وله ورکوي. په ناستې ناستو ټوله صحابه چې د نبی علیه السلام سره امامت وکړه. دلته د حاجانې صاحبانې هم راغلي دي، د حاجان صاحبان هم راغلي دي، عمرې والا دي، حج والا. دغه میراف دی، دغه مسجد یې اوس کوچنی مسجد چې نبی علیه السلام لمونځ کې کړی دی. او نبی علیه السلام په دا ځای کې وینې د نبی علیه السلام رابهېدلې، تندی مبارکه زخمي ولو. دا لاندې غاښ ته نبی علیه السلام ووتی. بیا بیبي فاطمه ته زهرا هغه راولاړه سوله. نبی علیه السلام دا مخ یې ور پرېمینځي. حضرت علي کرم الله وجهه اوبه ورله راوړلې او نبی علیه السلام وینې نورې هم زیاتې شولې. بیا دې چټایي پرېمینځه.